بیړنی خبر پاکستان په تور لیست کې شامل شو. د تروریستانو د تمویلونکو هیوادونو د څار سازمان یا FATF د آسیا پیسیفیک ډلې له خوا پاکستان له خړ لیست څخه تور لیست پورته شوی دی. یاد سازمان له دې وړاندې پاکستان په خړ لیست کې شامل کړی و. دغه سازمان پاکستان ته خبرداری ورکړی و چې کوچیرې د ترهګرو ډلو سره د مالی سرچینو د مخنیوي په برخه کې جدي اقدامات ونه کړي نو په تور لیست کې به شامل شي. پاکستان تورن دی چې په خپل هیواد کې افغانستان او کشمیر کې ځینې وسلوالې ډلې حمایه کوي او پر وړاندې جدي مبارزه نه کوي. بیا له بلې خوا یو شمېر پاکستاني رسنیو لیکلي دي چې د FATF آسیا پیسیفیک له خوا داسې کوم اقدام نه دی ترسره شوی او ورته چارې د هندوستان د رسنیو او مطبوعاتو پروپاګند دی.